بسم الله الرحمن الرحیم. به هم شرع داسې لرم چې ټول به جوړه صيغه جامع مفهوم دي. دا زموږ تاسې یوشتم کلاس دی. بیا هم ډیسیژن میکینګ سویچ سټیټمنټ باندې بحث کوو چې سویچ سټیټمنټ په سی پلس پلس کې څنګه کاریږي او موږ تاسې ولې کاروو. سویچ سټیټمنټ عموما کې دا یو سلیکشن برخه ده. موږ تاسې کولی شو دلته سلیکټینګ وکړو یعنی انتخاب وکړو، نه دا چې په والیو په اساس کمپیریبل یو د بل سره وکړو. موږ تاسې دلته سلیکشن کوو یعنی انتخاب کوو. A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. A switch statement موږ ته دا اجازه راکوي چې نو تاسې وریبل موږ تاسې د والیوګانو د یو لیست سره دغه اکوالټي دپاره ټیسټ کړو چې دی د دغه والیوګانو په لیست کې د کوم والیو سره دی اکول دی یا دا اکوالټي ده. Each value is called a case چې دغه ته موږ تاسې هرې والیو ته کیس وایي and the variable being switched on is checked for each case. او دغه وریبل چې دی د هر کیس لپاره دغه چک کېږي یعنې چې دغه موږ تاسې وریبل د کوم کیس سره برابر دی. Switch case statement evaluate given expression and based on the evaluated value matching a certain condition. دا خپله سویچ سټیټمنټ دا دی چې موږ تاسې والیو د والیوګانو د یو لیست سره چک کوي چې هغه والیو چې موږ ورکوو هغه دغه کومې والیوګانې چې مخکې موجود دي د هغو سره ګوري په کوم کنډیشن کې دغه والیو صحیح راځي. It execute the statement associated with it. Basically it is used to perform different action based on different condition cases چې دا مختلف کنډیشنونه د مختلفو کیسو سره چې کوي. که موږ تاسې وګورو سینټکس دی د سویچ سټیټمنټ چې موږ تاسې کیس دلته سویچ لرو ان یعنې موږ تاسې ان والیو کېدای شي که کرکټر وي که سټرینګ والیو وي که هر شی وي نمبرز وي ډبل وي. کیس چې موږ تاسې درته وایي کیس موږ تاسې لرو کیسونه دي. هر کیس ځان ته کوډ بلاک لري کیس ټو یعنې دا ډېر کیسونه دي چې دلته موږ تاسې بریک او ډیفالټ سټیټمنټ هم لرو. نو دې لپاره چې موږ تاسې سویچ سټیټمنټ وکاروو نو موږ ځو خپل آیډي ته که وکړو نو زه یو نوی فایل اخلم. نوی فایل واسې هغه سټرکچر داسې دی چې موږ تاسې د سویچ کیورډ څخه استفاده کوو او خپل دغه کیورډ یو والیو غواړي هغه ته موږ تاسې که هغه سټرینګ وي که کرکټر وي که عدد وي شوي کیس یعنې د دغه کیس هر کیس که موږ وګورو کیس 1 له هغه وروسته موږ تاسې د کیس لپاره سټیټمنټ لرو. بیا له هغه وروسته موږ تاسې د بریک له کیورډ څخه استفاده کوو. بیا غواړو کیس 2 هم لرو. بیا هم په کیس 2 کې موږ تاسې بریک سټیټمنټ او دغه سټیټمنټ لرو. له هغه وروسته ډیفالټ په ډیفالټ کې دلته هم موږ تاسې سټیټمنټ لرو خو ډیفالټ کې بریک ته ضرورت نه لرو. دغه هغه د سویچ سینټکس دی چې موږ تاسې ګورو څنګه سویچ سټیټمنټ کار. نو راځو موږ تاسې یو مثال فرال کوو سویچ سټیټمنټ باندې. مثال به داسې وي چې زه یو کالکولیټر غواړم هلکم نو موږ تاسې یو دوه انټیجر A and B دوه وریبلونه ډیکلیر کوو. له هغه وروسته موږ تاسې دغه وریبلونه د یوزر څخه غواړو. enter two values or numbers into two numbers cn A or کله چې موږ تاسې ګورو cn A and B یعنې دوه نمبره موږ تاسې داخلوو یا دوه عدد داخلوو. له هغه وروسته موږ تاسې یو بله مینیو موږ تاسې جوړوو یعنې زه غواړم دې ته یو مینیو جوړ کړم چې هلته موږ تاسې دوه نمبره داخل کړو. نو مینیو به دلته موږ تاسې ولیکو سی آوټ one for addition. دغه یو سټیټمنټ به زه for fraction division یعنې موږ تاسې دلته څلور د ریاضي هغه څلور بیسیک عملیې اجرا کړو. see out enter your موږ تاسې به دغه د چوایس کوم دغه چې دی هغه به دلته ډیکلیر کړو. نو د ان پر ځای زه دلته چوایس انتخابوم. که چیرې زما لپاره دغه چوایس 1 و نو زه دلته 1 د اډیشن لپاره 2 د سبټریکشن لپاره او 3 د ډیویژن او 4 د ملټیپلیکیشن یعنې که یو داخل کې ماته باید د جمع عملیه اجرا شي که 2 د خیل کړه ما سلیکټ کړه ماته باید د منفي عملیه اجرا شي که 3 سلیکټ کړه ماته باید د تقسیم عملیه اجرا شي او که 4 سلیکټ کړه یعنې انتخاب کړه ماته باید د ضرب عملیه راشي. راځو دلته خپل کوډ ورته لیکو. نو سی آوټ result is A plus B. له هغه وروسته بریک یعنې په یوه کې موږ تاسې دغه لرو او په دوه کې موږ تاسې A minus B لرو. که چیرې زه راسم بل کیس ولرم کیس 3 په 3 کې موږ تاسې د تقسیم عملیه یعنې ډیویژن لرو. له هغه وروسته موږ تاسې د بریک کیورډ استفاده کوو او په کیس 4 کې موږ تاسې سی آوټ result is A multiply B. او ډیفالټ په ډیفالټ کې موږ تاسې یو سی آوټ ورکوو یعنې داسې یو سټیټمنټ که چیرې غلط سلیکشن وکړي نو کوم میسج باید ورته پرنټ شي. موږ ورته وایي wrong input. دا اوس موږ تاسې لپاره سویچ سټیټمنټ. اوس راځو دا بریک او ډیفالټ مطلب څه دی. نو موږ تاسې ځان پوه کوو چې بریک او ډیفالټ څه ته وایي. یعنې سم امپورټنټ کیورډز موږ بریک کیورډ لرو په سویچ سټیټمنټ کې. موږ تاسې وکتل چې هلته موږ استفاده کړه. This keyword is used to stop the execution inside a switch block. It helps to terminate the switch block and break out of it. break statement یا break keyword دا کار کوي چې موږ تاسې هر کیس موږ تاسې د هغه کنډیشن سره یا د هغه والیو سره یا د وریبل سره صحیح سو نو هغه کیس موږ ته ران کېږي او د break keyword موږ تاسې د نور د سویچ سټیټمنټ بریک کوي یعنې نور
نور اکزیکیوشن مخته نه ځي. یعنې کوم وخت چې زموږ تاسې هر کیس صحیح شو نو د هغه ریزلټ موږ ته پرنټ کوي او پروګرام ټرمینیټ کېږي، پای ته رسېږي. خو د ډیفالټ کیورډ this keyword is used to specify the set of statement to execute if there is no case match. کوم وخت د ډیفالټ کیورډ هغه وخت ایگزیکیوټ کېږي چې زموږ تاسې هیڅ کیس سټیټمنټ ایگزیکیوټ نشي یا هیڅ کیس موږ تاسې میچ نشي، ایکوالټي یې برابر نه وي، یعنې زموږ ته وریبل سره والیو سره د ایکول نه وي، بیا زموږ ته ډیفالټ رن کېږي. که چېرې موږ تاسې راسو که وګورو بریک که چېرې اول کیس صحیح شي نو دغه سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي او پروګرام ټرمینیټ کېږي. که دوم یې صحیح شي دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي، پروګرام ټرمینیټ کېږي، یعنې بریک کېږي. که چېرې زه دا یو بریک کمنټ کړم نو ماته دغه دواړه کیسونه رن کېږي په دې حالت. او ډیفالټ کیورډ که چېرې په دا څلور کې یو کیس هم صحیح نشي نو موږ تاسې ته رانګ انپوټ راکوي. که چېرې زه دا پروګرام رن کړم لومړی به سیو کړو، موږ به سویچ موږ تاسې دا انګل بریکټس نه کارولې، بیا به هم پروګرام رن کړو. که وګورو موږ ته چایسونه راغله 1 فار اډیشن، 2 فار سبسټرکشن، 3 فار ډیویژن، 4 فار ملټیپلیکیشن. انټر ټو نمبرز وایي دوه نمبره داخل کړه، 23 او 24 ما داخل کړه. که وګورو انټر یور چایس اوس داخل کړه. که چېرې زه ونوم نو دا به ماته جمع شي. که وګورو ریزلټ از 23 یعنې ماته اډیشن اجرا شو. که چېرې زه اوس راسم زه راسم دغه یو بریک سټیټمنټ دلته کمنټ کړم نو ماته به 2 چایسه اجرا شي. که چېرې زه دغه اوس رن کړم دا پروګرام دوباره بیا هم 2 نمبر غواړي، 20 او 10 ما داخل کړي. که چېرې زه انټر آن د چوایس هلته ما بریک سټیټمنټ کمنټ کړی دی. که چېرې زه یو انتخاب کړم نو ماته دواړه کیسونه کیس 1 او کیس 2 یعنې اډیشن او سبسټیټیوشن دواړه اجرا کېږي. که وګورو ریزلټ از 10 دا جمع شو او ریزلټ از 10 دلته منفي شو ځکه زموږ پروګرام هلته ټرمینیټ نه شو ځکه دا بریک سټیټمنټ ما دلته کمنټ کړی و. نو دا و د سویچ سټیټمنټ کار. که چېرې زه راسم دا پروګرام بیا هم دوباره رن کړم او دلته یو غلط چایس داخل کړم، یعنې د دغو څلورو انتخابو څخه چې 1 2 3 او 4 دي بغیر له دوه څخه بل انتخاب وکړم نو ماته به د ډیفالټ هغه سټیټمنټ رن. که چېرې زه راسم 2 نمبره داخل کړم 20 او انټر یور چایس، که زه 6 داخل کړم 6 چایس زه نه لرم، رانګ انپوټ. دا و سویچ سټیټمنټ. بیا ښه